د مهمو خبرونو سرټکي. د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو کتنه. د اندونیزیایي چارواکو سره د افغان سفیر لیدنه. د اطلاعات او کلتور وزارت له مسؤلینو سره د همکاریو د پراختیا په اړه د چین د سفیر خبرې. او ایران کې له معترضینو د لاریونونو د دوام غوښتنه. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د مرحومې 24مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په تړاو خبرې کړې دي. غونډه کې د اسانتیاوو پر ښه کولو ټینګار شوی، څو بهرني پانګوال راجلب او د افغانستان اقتصادي اړیکې لا پیاوړې شي. په قطر کې د افغانستان سفیر سهیل شاهین د ډیپلوماټانو، پانګوالو او د قطر د بېلابېلو ادارو د استازو په شتون کې د ګلوبل بزنس هب کلنۍ ناسته کې ګډون کړی. شاهین په دې ناسته کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان د کانونو، کرنې، ګرځندوی، ودانیزو چارو او نورو اقتصادي سکتورونو کې پراخ او خوندي فرصتونه برابر شوي. نوموړي ویلي چې د پانګوالو د هڅونې په موخه په افغانستان کې پر پانګونې مالیات نه وضع کیږي. شاهین دغه راز د دې ناستې ګډونوالو ته په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړې ده. په جاکارتا کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست عبدالله بلوچ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ختیځ اسیا او منځنۍ اسیا له رئیس ریکی احسان سره کتلي دي. د سفارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو پر دوستانه اړیکو، متقابل درناوي، د سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو همکاریو او پراختیا، د لوړو پوړو چارواکو پر لیدنو، د پانګونې د هڅونې او د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو پر ارزښت ټینګار شوی دی. دواړو لوریو د اړیکو د لا پیاوړتیا او همکاریو د دوام لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی. په اندونیزیا کې د افغانستان اسلامي امارت د سفارت سرپرست عبدالله بلوچ د دغه هیواد د انرژۍ او کانونو وزارت له چارواکو سره د کانونو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو د استخراج، د همکاریو پراختیا، د تجربو شریکولو، اغیزناک مدیریت او د اړونده صنعتي سکتورونو د پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. د سفارت په خبرپاڼه کې راغلي چې اندونیزیایي لوري په دغو برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ چمتووالی ښودلی دی. په کابل کې د چین سفیر جاوشینګ د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی او اداري چارو له مرستیال مولوي قدرت الله جمال سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د ګرځندوی او کلتوري اړیکو د لا پیاوړتیا، د سیاحت سکتور د ودې، د زده کوونکو د ظرفیت لوړولو، د ویزو اسانتیاوو او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د چین سفیر هم د دوه اړخیزو همکاریو او تجربو شریکولو ډاډ ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی او مل پلاوي په قطر کې د بشري روغتیایي همکاریو او کتلوي معافیت لوړولو په تړاو جوړې شوې نړیواله ناسته کې ګډون کړی دی. حقانی په دې ناسته کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سکتور د واکسیناسیون، لومړنیو روغتیایي خدمتونو، د مور او ماشوم روغتیا او د بیړنیو ناروغیو پر وړاندې د چمتووالي برخو کې مرستې ته اړتیاوې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ټاس ته ویلي چې مسکو او واشنګټن تر اوسه د افغانستان په تړاو هیڅ ډول اړیکه او مستقیمې خبرې نه دي کړې. هغه وایي په 2023 کال کې هم دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ دوه اړخیز چینل نه و او د وخت له امریکایي استازي توماس ویټ سره هم خبرې نه وې روانې. کابلوف زیاتوي که څه هم په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ په دوحه کې غونډه وشوه، خو د چین استازي ونه منله چې له داسې هیواد سره په یوه ټیم کې واوسي چې د افغانانو پیسې له ځان سره ساتلې او بیرته یې نه ورکوي.
ازبکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې اړوند مهم تنظیمي مسایل حل کړي او دا مهال د پروژې د امکان سنجۍ پر مطالعاتو کار روان دی. د درې اړخیز تړون له مخې دغه 573 کیلومتره پټلۍ به ترمز له مزار شریف او لوګر به له پاکستان سره ونښلوي او تمه ده چې په کلنۍ توګه تر 20 میلیونه ټنه بار ولېږدوي چې لګښتونه او د ترانزیت وخت به ورسره راکم شي. کونړ کې د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې د آزادې بولۍ له لارې وپلورل شوې چې له درکه یې شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته تللي دي. د دې ولایت د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې د کونړ له کانونو څخه ترلاسه شوي قیمتي غمیو اوس په نړیوالو مارکیټونو کې هم ځای جوړ کړی دی. په دې ولایت کې د قیمتي ګاڼو سوداګر وایي د پخوا په پرتله اوس د خپلسرو کیندنو مخه نیول شوې او د یوې قانوني پروسې له لارې پیر او پلور ترسره کیږي. د معیار او کیفیت ادارې ویلي چې د فراه ولایت د شیخ ابونصر فرهي بندر له لارې 26 ټنه بې کیفیته ودانیز توکي بیرته صادروونکو هیوادونو ته ګرځولي دي. د یادې ادارې لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ګاډر دغه جوپه چې ټولیز وزن یې 26 ټنه و او د افغانستان له ملي معیارونو سره یې سمون لاره بیرته ګرځولي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې یاد توکي تر کره ارزونې او د کیفیت له کنټرول وروسته د ابونصر فرهي بندر له لارې بیرته صادروونکو هیوادونو ته واستول شول. د هرات سیمهیز چارواکي وایي چې د هرات خواف اوسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو واردات د تیرو میاشتو په پرتله 15 برابره زیات شوي دي. د روزنک سټیشن مسؤلین وایي پخوا په میاشت کې به له 10 څخه تر 15,000 ټنه توکي واردېدل خو اوس دا کچه 70,000 ټنو ته رسېدلې ده. دوی وایي چې د وارداتو ډیره برخه سیمنټ، اوسپنه، سرامیک، کاغذ، بوره، غوړي او تیل دي چې له ایران، ترکیې، چین او متحده عربي اماراتو واردېږي. د دې زیاتوالي له امله په روزنک سټیشن کې د 250 څخه زیاتو کسانو لپاره د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالی کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه څه باندې 2000 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 401 کورنۍ چې 2155 کسان کېږي هیواد ته راستانه شوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا، د نیمروز ورېښمو پله، د هلمند د بهرامچې، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د خبر له مخې تېره ورځ 246 راستانه شوي کورنۍ چې 1270 کسان کېږي خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایراني وګړي د خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د ظلم کوونکو نومونه دې نه هیروي. هغه ټینګار کړی چې مرسته پر لاره ده خو ایران دغه څرګندونې د سیاسي بې ثباتۍ او تاوتریخوالي هڅونه بولي. بلخوا د ایران پلازمینې تهران په شمال کې اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونه د سټارلینک سپوږمکۍ انټرنیټ د وسایلو د موندلو لپاره اپارتمانونه پلټي. اسوسییټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې که څه هم د سپوږمکۍ ټلویزیوني ډیشونه ناقانونه دي خو ډیری خلک یې کاروي. مدني فعالانو دغه اژانس ته ویلي چې سټارلینک په ایران کې وړیا انټرنیټ فعال کړی، ازمایل شوی او کار کوي. سټارلینک بیا تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخشي د ایرانی ډیپلوماټانو په اړه د اروپایي پارلمان د تازه بندیز په غبرګون کې ویلي چې ایران له اروپایي ټولنې سره د دښمنۍ په لټه کې نه دی خو هر ډول بندیز ته به یې ځواب ورکړل شي. رخشي زیاته کړې په غزه کې څه باندې 2 کاله نسل وژنه روانه وه چې په خبره یې له 70,000 زیات فلسطینیانو ژوند یې واخیست. اروپایي ټولنې د اسرائیلو پر وړاندې هیڅ ډول عملي ګام پورته نه کړ. وروستی خبر مهم ده چې د تایلند په شمال ختیځ کې پر یوه مسافر وړونکي اورګاډي د ودانیز کرینګ د رالوېدو له امله 22 تنه مړه شوي او 80 نور ټپیان دي. د الجزیرې د راپور له مخې دغه پیښه نن سهار مهال د دې هیواد په ناخون راتا چاسیما ولایت کې رامنځته شوې ده. تایلندي چارواکو ویلي چې د یادې پیښې ټپیان نږدې روغتونونو ته لیږدول شوي دي.
درنو اوریدونکو له ملتیا مو مننه. د هېواد سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه مو همدومره وو.